حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي و یا الله تعالی په یو قوم باندې کله علاقه ورانه ول جبرئیل امین ته فرمایي چې په دې کلی علاقه کې هو یو نیک سړی موسیږي لکه د بعضی خلکو فکر دی چې بس 5 وخت مونږ بکوما ذکر اسکار بکوما روزه تهجد او د مانه به د کلی د معاشري تپوس نکېږي نو جبرئیل امین ته فرمایي چې په دې علاقه کې یو پلان کې سړی دی هغه نیک دی وای پاغه باندې ور سره اول ولټکا وجه دادا وای دا خلق بدای کوي د یو رزم په دی باندې تندې بوت نکو تندې پیګونجي نکو بدو ته بدو نه ویل نو لہذا دغه ټیک ته چې په خپل نیکو کار دی خو د خلکو بدو ته د بد نه دی ویلي په د باندې اول راورانه کا نو لہذا امر بالمعروف نهي عن المنکر دا د عابد او د عالم فریضه ده چې په خپل باندې دې نیک جوړ شي او خلک هم نیکی تر وبلی او د بدو نه منی کی نو په دې آیت کې تعلیم دې امت ته بلکې دا تعریض دې نبی علیه السلام مبارک امت ته اوري چې د شپې او د ورځې دا دعا کوا چې ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين الہ العالمین په کوم قوم کې چې زه اوسېږم او په دوی باندې ستا اراده د عذاب وي نو الہ العالمین ما د عذاب نه وساته د ظالم قوم سره ما په دې کې مشري کوا نو نبی علیه السلام مبارک الله ته دا سوال وکړ ورنه پاغه عذاب نه راته ځکه دا الله دا سره وعده کړی و چې الله تعالی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اے نبی علیہ السلام سو پوری چې ته په خپل قوم کې موجود وي الله تعالی ستا په قوم باندې عذاب نه راولي نو الله خپل وعده کړی و او دلته نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې زما په موجودګۍ کې کته عذاب راولي نو ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين نو دې دوړو آیاتونو تطبیق څه شو تطبیق دا دی چې دا امت ته اوري چې زما امتی کته هر څومره نیکی د رب نه دا سوال بیګام کوا سبام کوا چې الله په ګناګار قوم باندې چې عذاب راولي نو ما پای کې مې حساب وا یا الله ما ته نجات راکا